بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو سلامونه او نیک هیلې. په تیر درس کې موږ تاسو د مایکروسافټ ورډ انټرفیس لومړی برخه وولې. نن موږ تاسو راځو دویمه برخه ته. ځکه په تیر برخه کې زیاتې ده نو ما ځکه پرېښوده. دلته زه لږ لیکل کوم په مایکروسافټ ورډ کې. موږ تاسو رسیدلی و رولر ته. دا رولر دی یا خطکش دی. مقیاس یو انچ دی. دا انچ، 2 انچ، 3، 4، 5. دې طرف ته هم موږ لرو. دا پروت چې دی دې ته موږ هاریزنټل رولر وایو او دا ولاړ چې دی دې ته موږ ورټیکل رولر وایو. د دې څخه موږ مختلفې ګټې اخلو. که چیرې موږ مثلا یو راتلونکي درسونو کې که موږ تاسې کله شیپس وایو، زه غواړم چې 1 انچ په اندازه باندې رسم کوم، نو زه کولی شم د دې څخه په استفاده باندې 1 انچ رسم کوم. یا موږ تاسې کله کله لیکل کوو، زه غواړم چې د 1 انچ په اندازه باندې د دې خواته بوزم، داسې کولی شم. مختلفې استفادې موږ تاسې دې نه څه کولی شو، اخیستلی شو. بل دا ده چې دغه ساحه کې زموږ تاسې انډنټ دې ته ویل کېږي. لیفټ انډنټ ګوره ماوس چې داسې ورنږدې کې لیفټ انډنټ مطلب چپ طرف زموږ تاسې فایل د 1 انچ فاصله پاتې کېږي، لیکل د همدې ځای نه شروع کېږي، او ښي طرف هم د دې طرف نه زموږ لیکل څنګه کېږي، شروع کېږي. او پاس طرف کې د دې ځای نه شروع کېږي، او لاندې که زه راشم د دې ځای نه څنګه کېږي، شروع کېږي. یعنې دا د رولر په واسطه باندې موږ تاسې دا معلومولی شو. که موږ نه غواړو د رولر دې ساحه کې ویو ټیب ته راځو. دلته وګورئ موږ تاسې رولر لرو. یو ځل پرې کلیک وکړئ رولر ختمیږي، بیا ور باندې کلیک وکړئ رولر بیرته څنګه کېږي، راځي. دې طرف کې موږ تاسې ورټیکل سکرول بار لرو. سکرول بار، سکرول اصل کې ویل کېږي تاوول. مونږ که لاندې صفحې لاندې برخې ته ځو، ګوره دا لاندې راښکته کوم. که دا نه وي موجود موږ نشو کولی. دې ته ورټیکل سکرول بار موږ تاسې وایو. دغې برخې ته ویل کېږي سټاټس بار په دې اخر کې چې دی. که زه دلته یو څه لیکل اضافه کړم، ګورئ په مایکروسافټ ورډ کې مخکې دې زه په دې باندې لیکل په دې سټاټس بار باندې کار وکړو. موږ تاسې یو څیز ملګرو لرو، یو فرمول لرو د رینډ په نوم باندې. مساوي لیکو، رینډ قوس شروع کوو، قوس بندوو. کله چې دا انټر کما، ګورئ موږ ته دا لیکل په اتومات ډول باندې کوي. په مایکروسافټ ورډ کې لیکل ډېر زیات اهمیت لري. که لیکل نه وي موجود، موږ تاسې هیڅ کله نشو کولی چې پریکټس ور باندې وکړو په دې اپشنونو باندې. نو تیار 5 پاراګراف، ګوره دا 1 پاراګراف، 2م پاراګراف، 3م، 4م، 5 پاراګراف موږ ته څنګه شول، ولیکل شول. که چیرې زه بیا ولیکم مساوي رینډ، او دلته زه د قوس په منځ کې 1 ولیکم او انټر یې کړم، نو ګورئ موږ ته 1 پاراګراف لیکل شول. که زه غواړم چې 40 پاراګراف لیکلو کوم، مساوي رینډ قوس شروع کوم او دلته په منځ کې ورته څو لیکم، 40 قوس بندوم، انټر. 40 پاراګراف لیکل موږ تاسې ته وشول. دا 40 پاراګراف اوس دلته که موږ تاسې سټاټس بار کې وګورو، وګوره دا کافي اندازه لیکل دي. زه فکر کوم 3-4 صفحې دي. نو سټاټس بار څخه موږ تاسې د خپل دغه مکمل پاراګراف یا موږ تاسې د مکمل ډاکومنټ یا د دې فایل څه معلومولی شو، مکمل هغه سټاټس یا حالت معلومولی شو. پیج 1 of 4. 1 of 4 څه معنا؟ 4 نه مطلب دا دی چې زموږ د مکمل ډاکومنټ یا فایل چې دی 4 صفحې دی. 1 of 4 مطلب دا دی چې مکمل فایل 4 صفحې دی او موږ په لومړۍ صفحه کې یو. که زه دویمه صفحې ته راشم، ګوره 2 of 4 یې ولیکل، یعنې مکمل فایل 4 صفحې دی او موږ تاسې په دویمه صفحه کې یو. دا یوه موضوع. بله موضوع دلته ده 1912 ورډز، 1912 لغاته په دې مکمل فایل کې موجود دي. په انګلیسي ژبه باندې اوس فعاله ژبه انګلیسي ده. دې طرف کې موږ تاسې زوم کولی شو. مثلا موږ تاسې غواړو خپل دا لیکل یو څه زوم کو. ګوره یو زوم دی. زوم چې کله دا موږ تاسې دلته د دې اندازه غټوو، ګوره 120، یعنې دا د لکه موږ تاسې چې کله کله فکر کوو په دوربین کې یو څه ته ګورو یا په زربین کې یو څه ته ګورو، نو دې ځای نه موږ تاسې دا څنګه کولی شو، زوم کولی شو داسې، او بیرته نارمل حالت زموږ تاسې 100 دی. دې ځای نه هم کولی شو ویو ته که موږ راشو په 100 باندې کلیک وکړو، بیرته خپل نارمل حالت ته زموږ تاسې دا فایل څنګه کېږي، راګرځېږي. دې ځای نه هم موږ زوم کولی شو. ګوره زوم باندې کلیک وکړئ، په 200 باندې کلیک وکړئ، اوکې یې کوئ. دا وګوره دا سایز دلته هم 200 شو. بیرته په 100 باندې کلیک وکړئ، خپل نارمل یا عادي حالت ته ځي. دا زوم اپشن نه دي. 1 پیج
یوه صفحه زموږ په دې مکمل د سکرین کې ځای کړله. ملټیپل پیجز که موږ زیاتې صفحې غواړو او پیج ویډت څه معنا څومره چې زموږ استاسې د دې کمپیوټر د دې سکرین ساحه ده په همغه اندازه باندې زموږ استاسې دا صفحه څنګه کړله پلنه یې کړله. مطلب سایز دلته ورته 144 یا زوم 144% څنګه کړله زوم یې کړله. نو دا مختلف کارونه موږ تاسې د دې زوم د لارې نه څنګه کولی شو ترسره کولی شو. دې ساحه کې موږ تاسې ویوز لرو. ګورئ اوس موږ ستاسې پرنټ لی آوټ دی. ګوره دلته هم موږ په ویو ټیب کې ویوز کې څه لرو پرنټ لی آوټ. د دې مطلب دا دی چې که زموږ دغه فایل پرنټ شي زوم وبښئ پرنټ لی آوټ که چیرې زموږ دا فایل پرنټ کیږي په همدې شکل به موږ ته معلومیږي ځکه دې ته پرنټ لی آوټ ویل کیږي. که چیرې موږ غواړو چې ریډ موډ ته لاړ شو دې باندې کلیک کوو یا دې ساحه کې هم تاسو وګوره ریډ موډ لرئ. موږ تاسې کله چې لوستل کوو نسبتا زموږ صفحې باید داسې وي. نو وګوره اوس موږ ریډ موډ کې یو ایرو کیز په واسطه باندې موږ تاسې مخ ته شاته تللی شو یا موږ تاسې دې بټنو په واسطه باندې داسې مخ ته تللی شو شاته تللی شو دا مطالعه کولی شو. صحیح زه په آوټ کومه تاسې پرنټ لی آوټ ته راغلو د دې لارې نه هم کولی شو. بل موږ تاسې ویب لی آوټ دلته لرو او دې ځای کې هم لرو. که موږ غواړو چې دا صفحه زموږ داسې ښکاره شي لکه ویب سایټ غوندې ویب پیج غوندې نو ویب لی آوټ باندې موږ کلیک کوو. وګوره دې ساحې نه موږ ته بالکل دا د ویب سایټ په شان باندې څنګه کیږي معلومیږي. عادي حالت کې موږ تاسې د څه شي نه ګټه اخلو د پرنټ لی آوټ څخه استفاده کوو. دې ځای نه هم بیرته راتلی شو پرنټ لی آوټ ته او د دې لارې نه هم راتللی شو. دا ملګرو زموږ ستاسې د مایکروسافټ ورډ څه شی انټرفیس چې موږ د مایکروسافټ ورډ هغه سکرین مکمل وپېژنده چې کومې برخې لري.